د طالبانو امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخونزاده د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته پیغام استولی. په کلی پیغام کې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه وغوښتل چې د پاکستان چې دغه په افغانستان کې کومه بریدونه کړي په خپل بریدونو یې پښیمانه کوي، تر اسلام آباد یې پرې نږدي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخونزاده د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته پیغام استولی او په کړي پیغام کې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان هر برید بې ځوابه پاتې نشي. پاکستان باید په خپلې کړي بریدونو باندې پښیمانه شي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سمدستي له پیغام اوریدو وروسته د افغان ځواکونه راټول کړل او په ورته وویل چې د پاکستان په وړاندې جنگ ته چمتووالی ونیسئ، خو تر اوسه یې نه دی ویلي چې څه وخت به پرې جنگ شروع کړو، خو تیارسئ واوسئ تر څو پورې چې امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخونزاده په رسمي توګه امر نه وی کړی نو تر هغو پورې تیارسئ واوسئ. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.